أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي او الله هغه ذات ته انشأ لكم السمع چې پیدا کړل ستاسو د پاره غوګونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر ادا کوئ وهو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته ذرأکم چې خوارې کړې تاسو فل ارض پزمکه کې و الیه تحشرون او د طرف ته تاسو راجمع کولې شي وهو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات یحیی و یمیتو چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي وله او د پاره دی یعنی د په اختیار کې دی اختلاف الليل والنهار بدلول اړول راړول د شپې او د ورځې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ بل قالوا بلکی دوی ویل مثل ما قال الاولون په مثل د هغه چې ویل بډومبنو خلکو ویل به پخوانو خلکو یا ویل به مخکنو کافرانو قالوا دوی وای اذا متنا هر کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او شو مونږ خوري وعظاما او اډوکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونږ به را پاسولی شو مونږ به دوباره را ژوند کولی شو ائنا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره را پاسولی شو لقد خامخ په تحقیق سرا وعدنا نحن وعد شوی د مونږ سره وآباؤنا او زمونږ پلارانو سره هذا هم دا من قبل مخکې د دینا ان هذا ندیدا الا اساطیر الاولین مگر قصې د پخوانو خلکو قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لمن الارض د چا د زمکا ومن فيها او سوق چې پدی کی دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ سيقولون زرد چې او بوایدی لله د الله دا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم افلا تذکرون پس آیا تاسو نصیحت نه قبلوي قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم مر رب السماوات السبع سوق دی رب د وو اسمانونو ورب العرش العظیم او سوق دی رب د لوی عرش سيقولون زرد چې دی به وای لله الله تبارک وتعالى قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم افلا تتقون پس آیا تاسو نه یریږئ قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم من سوق دی بيدیه ملکوت کل شیء چې د په لاس کې د په دسته قدرت کې حکومت د هر یو سیز دی او هو یجیر او د پنا ور کوي ولا یجار علیه او پنا نشي ور کې دی د خلاف ان کنتم تعلمون کچرتا سو پوهیږئ سيقولون زرد چې او بوایدی لله الله قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فانا تسحرون بیا د کم زینا پتاسو جادو کولی شي بل اتیناهم بلکی راول د مونږ دویتا بالحق حق خبره وانهم لکاذبون او بشک دوی خامخ دروغ جندي متخذ الله ندنی ولی الله تبارک وتعالى من ولد سوق اولاد وما كان معه او نشتد د سرا من اله بل سوق معبود اذا لذهب كل اله اذا نو په دغه وخت کې با کچره دا سوینو په دغه وخت کې با لذهب كل اله ولل با هر یو معبود بما خلق هغه سوچ د پیدا کړیو ولا علا او خامخ غالب براتلو بعضهم بعض د دوینا علا بعض په بعض نور باندې سبحان الله پاکی دا الله لرا عما یصفون دو هغه سنا چې دوی بیانوي عالم الغیب والشهادت عالم دی په دې په پټو او پخکار باندې په پټو خبرو او پخکار خبرو باندې یا په پټو سيزونو او پخکار سيزونو باندې فتعالى پس ډیر اوچته عما یشرکون د هغه سنا چې دوی ور سره شریک جوړوي